گمراه کی زګه توحید او سنت هدایت تاسو لورنه الله تاسو درکړی دا لیکن دنیا بدر باندې را پراخه شي د دنیا سره بمینه تاسو شروع کړي دومره مینه به شروع کړي لکه څنګه چې بخاني خلکو شروع کړي وا هغه الله برباد کړ تاسو هم است برباد شي دا دنیا سره بربادي یو بل حدیث کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو خال راغی دوی خپل مابین کې خبرې کولې پښتنه وکړي څه خبره وا وې د فقر باره کې من خبرې کولې یا رسول الله وې زه په تاسو باندې د فقر او دې شي نه یریږم زه د دین یریږم چې دنیا بدر باندې را پراخه شي او شکل را پراخه شو تاسو به سره مینه وکړي لکه څنګه چې بخاني خلکو مینه کړي وا هغه الله برباد کړ تاسو هم الله برباد کړي یو خو جناب دې کې زړک لکېږي دویم په انسان کې تکبر پیدا کېږي دریم د الله ذکر نه غافل کېږي او څلورم په هغه شي کې دا مشغول کېږي چې کوم شي لپاره رب العالمین پیدا کړی دی دنیا به دا مطلب نه دنیا پرستی چې وسړی دکان کاروبار نه کوي بل نه کوي نه دا ټول کارونه کوي خو لیکن د قران او سنت د قانون لاندې وشيګا کته دا کارونه کوي د قران او سنت د قانون لاندې نه وشيګا تا ګوره دنیا پرستی به شروع کړل کته معنا شیخ الاسلام ابن تیمیه کړي د زهد باره کې ترک ما لا ينفعك في الاخره علماء دنیا باره کې ډېر مثالونه ذکر کړي رسول الله فرمایي لکه یو مردار چې پرته به یوځای کې ودا په 100 روپیو والي موږ مفتم نه اخلو ودا په خپل لکه څنګه چې به اهل باندې شپکره د دنیا د قشم به الله باندې شپکره یو سړی چې مالدار شو منه ډیره مردار پیدا کړه بل لوي کې راغلی وي کده ماشه د وزر په اندازه باندې حیثیت وي کافر انسان لبي ګډ قدر مې ور کړی به دا د ماشه د وزر ته پر ټول انسانانو باندې تقسیم کا ته کې سوچ وکړه چې ستاسو کې څومره برخه رسی کله د خوب سره تشبيه ورکړی شوی دا او کله د هغه زنانه سره چې هغه دوکماري مخې پټ کړی او دا بد شکل لري خلکو له وجه راځي ما سره زبد اخلاقی کوم او دا چې کله ورته مخ کاره کې به هیڅ شي نه عیسی علیه السلام فرمایي ودا چې لکه درې بوبو څومره چې څکه عمر زیاتی او کله وې دلته پوله څوک لاړ دی څوک پرې منځ کې څوک را روان دي دا ډېر قمقل سړی چې د پول په منځ کې ځان له نقشې جوړي دا جوړون کې قمقل سړی دی او کنه دی یا دا د اصل غوندې دا چمچ کله دغه نه خوراک وکي او لاړو نو دله به صحت برابر شي لیکن کاغه کې ځان وردن نه کوي وزر وردن نه کړي ایسه بدا وشل کی کله وې دا په سړی دا غرش کې غوندې دا شپتله که حیوان معمولی غوندې اوخري دا به جوړ پاتې شي که ځته اوخر دا به جوړګیر شي هل غرض ترویق مثلا علماء د دنیا پرستی ذکر کړی دي دغه نه ورسته ابو محیبه په نامه باندې د یو غلام آزاد کړی شوی مسجد نبوي کې اوسېدو رسول الله ورته ویل راځي چې لاړ شو بقیله الله مال دا خبره کړې چې دوله دعاګانې وغواړه بقیله لاړو انت سلام ور باندې واچو به ورته دعا ویل چې تاسو د مخ کې راغلي موږ هم در بشي راځو او یو خبره ورته وکړه ناشنا خبره وې تاسو ډیر خې په مرتبه او په مقام کې په نسبت سره د ژوندولا ځکه په دې خلکو باندې به قسمه قسم فتنې راځي او تاسو د فتنو نه بچي رسول الله فرمایي قیامت لنی چې کله حالات راشي د قیو سړیو په قبر والا باندې قبر باندې لګړي چې کاش د قبر والا زوي څه فتنې دي دا فینته ګوره د مال ځان لدا د اولاد ځان لدا د کلی ځان لدا د دنیا به ځان له فتنه را او د قشن د دنیوي علوم به ځان له فتنه را د تنظیمونو جوړول چې د الله او د الله رسول مقابله به کله شړې نه کیږي دا ځان فتنه د بعضي مؤسسات د ځان له فتنه د بعضي کتابونو چې هغه کې د قران او سنت مخالفت دي دا ځان له فتنه چې د مولانو لیکلي دي د خلکو لیکلي دي د مجلې او اخبارونه تصویر استل دا به ځان له فتنه را اې د دنیوي شیانو سره ډیر ځان مختکول دا به ځان له فتنه را د رزق لکواله به ځان له فتنه را او د مشاجرات او اختلافات کول به ځان له فتنه را د يهودو او سوارو دعوت دا به ځان له فتنه را انسان داخلي دعوت په مقابل کې به دعوت شروع کی دا فخر به ځان له فتنه را مور پلار چې د بدعایو غړي دا ګوره به ځان له فتنه را دا ناکاره مولین چې دا ځان له فتنه را یونیک سړی چې د بدعایو وخت را دا به ځان له فتنه را او د قشانه چې کله یو سړی دا جاهلی د یو بل فتنه چې داخله به واقع کیږي اې دې فتنه بچاو په قران باندې دي او صبر باندې دي استقامت باندې دي جړه باندې دي د شبي افت نه بزن بچ کی کور کې اوسېګا بيځه ګرځما تقوا بزن کې پیدا ک بندگی در رب العالمین یو درس مخ کې د فتنو او د غیر بچاو لپاره دا موږ ته شویرو اې دین اورسه به دي ابو محیبه ویلي وی الله رب العزت مال درې خبره وکړي چې اے پیغمبره دلته پات کیږي او مشربای او بعد غیر هم جنتی وي او کنس ما خواله راځي او که په دنیا کې همیشه پات کیږي به ورسره وفات شي یو اخترت الدنيا یو ورځ پرې مرز وفات کې پرې ممبر باندې ناشه دا خبره کوي چې غلام دی په یو ځای کې سخت تکالیف وکړي او بل خو مالک دی هغه سره ډېر قسم امکانات دي راحتونه دي ورته وایي چې دلته پاتې کې زما خواله راځي وساسو څه صورت حال له سبو تاسو وایي ټول ملګری ورته د مالک خواله ورسي عیسی ابو بکر شه وشړل ابو سعید سے فرمایي ومنګو چې دا بوډا ولې جاړي دا محمد رسول الله خپل ځان خارک وجه دا چې تکالیف زیات راغلي وو د الله سره مینه وا لکه څنګه چې د الله سره مینه د دغه شان د دم د الله سره مینه وا د الله مینه لپاره مخکې موږ دا ویلو قرآن باندې مینه راځي منځ باندې راځي په ذکر رب العالمین باندې د الله مینه شروع کیږي
د الله د نومونو سره مختکول د خپل زړه د الله په وړاندې دی قیدی غونډه تړل د الله د اولیاء سره ناسته الله له وخت ورکول د رسول الله تابعداري د رب العالمین لپاره مینه محبت ساتل د ټولو نعمتونو نسبت رب العالمین لکول قران کریم غمګین आवाज باندې ویل د خپل نظر پر قران کې بندول او خاص کر هغه کارونه کول چې مخکې ته يحب ټکی راغلي د امانت پابندي د وعده پابندي د دروغ نه ځان ساتل جهاد کول او غیره د عیسی علیه السلام خبره نقل شوی د متوجه اخري خبره ده وی تاسو به شرط د رب العالمین سره په تعلق رانه شي چې تاسو کې یو صفاتونه د ماشومان پیدا شي ماشوم کې یو لس کې څه صفاتونه دي دي صفاتونه په توجه ماشوم کې څه صفاتونه مشته او بدم شته د صفاتونه یو لس پکې موجود دي دا چې کله په تاسو کې پیدا شول د الله پر سره مینه راشي کله موږ د الله تشبیه د بلار سره نه ورکو ځکه رب العالمین تشبیه د شخص سره باید مور نه کړی شي فلا تضرب لله الامثال وليس كمثله شيء اولنې خو په دې ماشوم کې دار چې دار چا سره کینی او بغضونه نه ساتي او حسدونه مؤمن سره باید چا سره کینی او بغضونه ساتي دویم کې څه صفت بری ماشوم کې دار چې دا په مور پلار باندې ډېر کلک اعتماد کوي چې هر څوک دله تکلیف ورکوي زما پلار له خبرو کوم مور له بدا وکما منګ هم په الله باندې کلک اعتماد او توکل کو چې څومره له ضرر راکړي موږ بل الله دا و چې الله دې شي سره ته پوښا انسان باید دې خبره پاتې درې ماشوم کې دا عادت دار چې کله یو شی وګوري نو هغه باندې سخت الحاح او تاکید کوي چې هغه اصول کړي نه ژاړي فریاد کوي جامیش له ها هو جوړ کړي منګم چې کله رب العالمین نه غوښتنه کو په کار دا چې په تاکید باندې وغواړو الله به دې باندې سخت خوشاليږي څلورم صفات بری ماشوم کې دار سریع او رجوع ال اب چې کله د مور سره ورانه وکي او هغه بار وتښتي د مور ورته چې بیګاله خبر راځي کنه په بلار به دی وامه نو ایستغه ماشوم د مور خواله راشي اگر کده ویم خو لیکن دغه په دماغ کې دا خبره پرته چې د مور د غېګ نه مال بل زیاده امن نشته من رب العالمین معاف کوي کوم نه معاف کوي لیکن د شي عقیده به جوړو چې موږ د الله رب العزت نه بل څوک لرو نشي دغه خواله ورشو د قسمنګ الله دی دغه خواله به موږ ورزون قسمنګ ګناهونه کیږي او قسمنګ جرمونه کیږي د الله خواله به ورزو تسلیمي به ورکو حتی تر دې پوري انسان چې کله دې شوی چې رب الله ما ګناه کړی دا جبريل چې تر څو پورې د بارے کې د ملګرو لوي چې دا ګولي کوي او د ګناهونه ورته ختم کوي د الله په امر باندې وي الله رب العزت جبريل لوي چې یا جبريل ته زماره دې بنده आवाज خلک فريده شوی اورم دومره ورته رب العالمین خوشاليږي پنځم صفات بری ماشوم کې دا چې څوک سره نعمت وکي هغه سره ډېر مینه الله رب العزت څومره نعمت موږ سره کړی دی قران را کړی دی سنت را کړی دی محمد رسول الله را کړی دی جنت برا کوي صحابه را کړی دي بدن را کړی دي اسلام را کړی دي او شپږم صفات بری ماشوم کې دا رکھستا چې دا صبر نه کوي د مور نه او د پلار نه کدا د سترو زرو په دې لوخي ورته ډوډۍ برابر کوي په دې قانونونو باندې کې نه خو چې د مور شته څنګه جدا شي ایسه د بشړه باندې شروع کی کوم له څومره راحتونه په وجه کې حاصل شو خو چې د الله نه موږ څنګه جدا شو په کار د دقه شند الله په سوجاړو دې وجه نه سلام سره هم بچره تشبيه وته کېدل نو هغه به شړل چا ورته ویل شي ولې شاړي وې موږ رب العالمین نه وجود کېږي 15 غنټه ادري سلوره هم صفات بری ماشوم کې درو داري نشه صفات دي چې ماشوم د خپل کار لکار وي د خلکو د عیبونو نه دا به پروايي ستاسو نقصان به نه ګرځي د نقصان به نه ګرځي خپل کار سره کاری ایوب شیخانی فرمایي انسان به هغه وخت کې کمال لور شيږي چې دا د خلکو په لاسونو کې کم شي دی هغه کې نظر بند نه کوي او د پردي عیبونو په شونه لګي خپل غم تکوا رسول الله فرمایي چې کله یو سړی د پردي عیبونو په شونه لګي دغه عیبونو نشي راکاره کوي ودا به د کور په دې منځ کې نو رب العالمین بدا و شرمي اتم صفات بری ماشوم کې داري چې کم سړی د سره احسان وکړي نو دا سره ډیره مینه ساتي لکه په دې مجلس کې ماشوم چې د ارچا بچي ولې نه خو لیکن چې سړی ورته یو ماړه ورکړه تحفه ورکړه مال ورکړي بل بس د ماشوم مینه دا سره یې سره په کې کې دا خپل مرجه وغیرہ غاړه ورکړي دا سره ناس نو الله رب العزت موږ سره ډیر احسانونه کړی دي ډیر کې څه احسانونه چې دغه شمار نشته په کار د رب العالمین سره موږ ډیر مینه زموږ د بالکل الله تعالی باندې ورزينه او نه هم صفات بری ماشوم کې داري ودا چې د اهتمام د سبا او د بل سبا نه کې بلکې دا وشي کم شي تیار دي همدغه خوراک غوړي همدغه جامې غوړي منګم به د خپل منځ شي منځ کو چې داس ما خره موږ پته نه کیږي بل به کیږي کبه نه کیږي لسم صفات بری ماشوم کې دا زړه ډیر نرم دي اسی معمولو غني دم کې ورکا ایسه د سترګې نه وکړي روان شي په کار دا چې موږ د ماشومانو غوړي زونه ولرو چې څنګه معمولو غني کار څنګه وشي ایسه د الله خواله را شو وشړ او یو لسم صفات بری ماشوم کې دا چې دا مور پلان نه سخیریږي موږ چې کوم غلط حرکت وکړو په کار دا چې الله رب العزت نه سخويري د سلف صالحینو بارکه راځي چې دوی نه بکله ګناه وشوا به په 40-50 کال ورسره ورته راځي شو ایسه په خپل ګناه باندې به موجړل توبه به میسره و وکله چې نه وشتم د سفر شو محمد صلی الله علیه وسلم را روان شو کور لا جنازه کړي وته یو ملګری پر سره درد راغی چې کله درد راغی چې کول راځي د عائشه رضی الله عنها په سر باندې درد قانون دار شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی روزه المحبین کې وکله چې څوک چې اصله مینه لري کله چې هغه مریض شي د مریضيږي هغه چې خوشاله دم خوشاله شي هغه چې خپه دم خپه شي
الله رب العزت پر فطرت کې شو مسله ذکر کړی دا عائشہ رضی الله عنها ذکر ورور باندې فرمایي وكنا كنتباني جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت لما ويرور موت خود شو عبد الرحمن لويلي عائشہ رضی الله عنها لکه د جزیمه الاخیره دوه ملګری شدي او بل بالکل نه جدا کېده خو چې کله مړ شو ځان سره سوچ کوم چې ما ته په یوه سره چرته شپم نه دا کړی سره پاتې شوی هم نه رسول الله ورته ویلي ته څه خم کوي کمړه شو غسل بم درکم او جنازه بم در باندې وکم عائشہ به خوشتبي وکړه ته خو زما مر لري تیاری چې زمړه شم ته ماره غسل مرا کې جنازه باندې وکي به بل واده وکي اوس ماره کوټه لباغنا وراشي زما زبر بالکل به یادې کوم دا خبره ورته وکړه دلیل نه بدی باندې دته مسله اختلافي را چې کزا